نیسو یو خرومه ډېر اوږدې ورځې دي او بلې پکې کېدې به نو بس یار هغه باسو نو هغه یو داسې مخامخ ناست وم ستا څنګه چل دی ما پکې مرګ لیدلی ده خو تا ته خبره کولو اخبار له ورکولي نو زه د وخته چالو کې غوندې کې وم محفلو کې به نو مې نه یاره زه خو نوم نه علم ما ته خو مو ویل چې هلکه نن چاته وځه مولام به کپړې واچو سبا روژه ده بچې ورشه جومات ته استاد جي ته ځان وښایه چې زه به روژه نیسم که نه نو ما عشق سره لاړم او دا مې نیت و چې زه به ټولې نیسم ومې لامبل لمونځ مې وکړې استاد جي ته مې خبره وکړه نو یې ویې چې ځه یو خوره یو نیسه ما هیچ ګیټ کولاو شو اوس په ټولې نیسم بس رالم مور ته مې ویل چې بېبې اجازه ته خو د یوې وکړه خو زه به ټولې نیسم نو هغې راته په جواب دی چې وایي بچې مونږ به خوشحالېږو نه ته لا پوره بالغ نه زمین به زیات ثواب کېږي وی پلار مې چوک ته تلو ګو پیراړه کې ما نو یې ماښام نه هغه مونږ وچولړل او یې پاخه کړه نو یې پخوا به تاسو خیال کړئ خلک به ودوم پاتې شو اوس نشي پاتې کېدی نو بس هغه مې د ماښام نه ځان ټیټ مو کړي چې هسې نه چې بېبې دي دې پاتې شي بیا خو ما اقرار کړی په ناره به روژه نیسم نو یې ځان مې ماما ښه ټیټ موړ کړ وی پېشمني ما له هغې پاڅېدم چې پاسه هلکه ځان ویښ کړه ما خلاص وکړه بچې ځان نه خوب وتښتو چې په صحیح طریقه پېشمنۍ وکړې هسې نه چې بیا سهار له لا تږې الله وږې نو یې ماما ورېږدېدم د دې روژې روب را باندې راغی نو یې لړم با خلاص مې وکړې چې کېناستم هغې راته په ټیبل غوړه چای کېښوده وی ما ورته ویل چې بېبي هغه دغه نشته ګوپي وی چې شته نو هغه ګرم کړم ما هغې کې غوړي واچولې او دوه درې پراټې مې بیا هغې سره وخوړې وی داسې جوټه مې ووله دا لوی یم چې خوراک وکړي جوټه ووایي نو هغې په سینه وولم چې وده کېږم بچه دغه د جام مې درته ایښی دی چې بانک چالو شي نو اوبه وڅښه مشرانو به بانک ایسکلی نو بس هغه جام ته مې کتلو بیا به لاړ شي بچې مونځ به وکړې را به شي وده به شي نو ماسپښین به دې مونځ له پاسو وی ما یې ښه دی ماما دی کې بانک چالو شه جام مې خولې ته ونیسه هغه جام مې ځای کړه وی تاسو ته په خپله پته ده چې د اوبو د ګوپي هم خپله کې نه لګي وی زه اوس چې مونځ له روان شم نو خېټه کې مې چلای جوړه شوه نو سهار چې سنت مې وکړ نو یې قراتونه هم ماما اوږد وویل چې استاد چې ودرېده نو یې ړومبی رکات یې چې نو زما زړه ته چلای اړمه شوه وی ما یې چې دا روژه مې مړی بس چې سلام وجار باسو یې سپلای مې راواغستی هغه مې اړولي په خپو دي کور ته راځمه چې ځان ورسوم هسې نه چې ساه رانه وخېږي نو یې چې لړم مور مې لوښي وینځل د پېشمني ما ورته ویل چې واوره بېبې که زه نن مړېږم ګوره ما له روژه ماته نه کې او بس زه خو تر کوره راورسېم درن دی که ساعت ته بس مرم وی ولې وی دې زړه ته مې چلی اړمه شوې ده د بادک او یې سر ته مې ګیس ختلی دی وایي بچې دا روژه د خدای پاک پوره کړه نو نن به د لسپېرکای راوغواړم صفا بې کړم بالکل د یو ډېره خوندوره کیسه مو وکړه خو د اختر ورځ ده نو که نه روژې خو تېرې شوې دغه سختۍ په ډېرو تېرې شوي نو د اختر په خوشحالۍ کې زه چې تاسو باچا صاحب به ووایي باچا صاحب به د اختر خوشحاله باچا صاحب تاسو به څه پېښ کړئ مونږ ته سبزي کاکا به تاسو باندې بیا پېښ کړي بچانا ورکوما او کنه
احسان من يومي چی مرورش نامی گیلا راسنا او بوټي ګل شوي د سپرلې په سخاوت
ډېر ښکلې سندره ډېره ښایسته سندره د اختر په باره کې تاسو وکړه او یقینا موږ له هم خوند راکړو ملګرو له هم خوند ورکړو مسافرو به بیا ډېر خوند اخیسته چې ملک نه بهر دي نو هغوی خو د اختر د وطن اختر چې هغوی ویني نو اوس به د هغوی کمي نه محسوسېږي چې موږ په وطن نه بار یو یا په وطن کې یو خو موږ سره زموږ ډېر خوږ ملګری دې ټیم کې راغو او د پروګرام په نیمه کې موږ له ورسېدو خو بیا موږ احسان منو چې د اختر د ورځې موږ دلته راوسه او زموږ د پروګرام دی هوست هم دی هغه ډېر ښکلی پروګرام دی سوچه ملغلرې نو وصال خلیل صاحب ته زه هر کله ویم په خپل پروګرام کې ویډیو یاران پروګرام او وصال خلیل صاحب موږ خو باچا صاحب نن راغوستې موږ سره اختر دلته کې تېر کړو نو تاسو مو ته خپل ډالۍ پیش کړئ ډېره زیاته مننه کوم چې د وطن ټي وي چې دا دومره خوندور پروګرام یې راجوړ کړی دی او بیا خصوصا زموږ د ګران مېلمه کفایت شاه باچا او د هغوی د ملګرو چې زموږ د اختر د خوشحالیانې یو په دوه کې او تشریف یې راوړو او موږ سره ناست یو خوندونه اخلو د دې ننني محفل نه او یقینا زموږ هغه کتونکي چې د ټي وي په شیشه باندې موږ ویني هغوی به هم د دې پروګرام نه ډېر زیات خوند اخلي ډېره زیاته مننه باچا صاحب خوشحاله اوسئ باچا صاحب سبزلي کاکا موجود دی تاسو موجود دی او زموږ خپل هم د پخوانۍ ټپې ډېرې خوښې وي بیا په یو لوبه چې داسې ووایو نو په شریکه یو دغسې یو سندره ووایو او مثلي وکړو نو خوښه مننه نو راځئ ملګرو چې سره یما یاد کو اورتا
को कधी व्रत नसतंय दुसरोदा वा 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 जगदारोदा वा 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 जगदारोदा पत्नीला को कधी व्रत नसतंय दुसरोदा वा 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 जगदारोदा वा 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 la 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 को कधी ताजा नका गुलाब दी नाजक श्री शुंडी के फर्ज गुलाब दी बंद कबिन दे ख्वाज दुखनी दुखार की अरे खबर आई वही अरे खबर दिलाई कभी होगा वाह 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 दिलदारोगा वाह 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 दिलदारोगा पत्नीला को कधी व्रत नसतंय दुसरोदा वाह 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 दिलदारोगा वाह 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 पश्मिना को कधी व्रत नसतंय दुसरोदा वा 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 जगदारोदा वाह 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 दिलदारोगा दासिना को कधी ताजा नका गुलाब दी नाजक श्री शुंडी के फर्ज गुलाब दी बल्द कभी न बेख्वाज दुखनी दुआर की अरे खबर आई अरे खबर आई अरे खबर आई अरे खबर दिलाई कभी होगा वाह 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 दिलदारोगा वाह 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 दिलदारोगा पत्नीला को कधी व्रत नसतंय दुसरोदा वाह 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 दिलदारोगा वाह 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 दिलदारोगा अरे खबर कोई यसी गमास्ता लदी कोण तारा का जमा दस्तूर बास्ता जानते रवे दबिलताना गमाशी आस्ता माशुक कलाई वाय माशुक कला चामुन तुलबी ख्वारोदा वाह 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 दिलदारोगा वाह 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 दिलदारोगा पत्नीला को कधी व्रत नसतंय दुसरोदा वाह 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 दिलदारोगा वाह 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 सिंची तूर दाजिनी दस्तूर दाजिनी चाल लिखवर कवी तकम तूर दाजिनी सिंची तूर दाजिनी दस्तूर दाजिनी चाल लिखवर कवी कापुल इज्जत लरी उचत खानदान چې د زما احمدي نوم په قدردان شیر او دلخان د خطاب لاندې ګل بدان په سواد میرو وای په سواد میرو دب د بدام ضرورت وا 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 دلدارودا وا وا وا